أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى جنة الله زوف الشهيد وحي الشهيد بأحلى نشيد إلى المجد قد سار في همة فنال الأبي جنان المجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طالبانو کرامت د اولیاء او حق دي کنه الابتدا بتوفیق الله تعالی تر ټول مخکې اوله خبره یو دغه وکړه طالبانو ته ګوري چې کرامت د اولیاء او ثابت دي بس دا الابتدا د آسان وته کرامت د اولیاء او ثابت دي خبره ولی په قران درته ثابت شو یو پلان مریم ته میوه نه راتله په قران درته ثابت شو مریم رسول و یا میوه نو ته ذکریا علیہ السلام د جې میوه په بل وقزي إليك بجزء نخلة تساقط عليك رطبا جنيا كلي واشربي الله فاکر توله شاه جبرائیل علیہ السلام په واسطه ول دغه درخت به اوس خرما درته وکي اوله به درته وبې جو چواله دا کرامت نه دی هغه دی هغه مرتبه ده دابل مرتبه ده اسپا مرتبه کې تعالی دا کې دا څه خبره تغوړ نس او دا غره کم دا یواز نه اسابقه پتا درې ساو څو کاله خدای به دکړه نه کاله په کمرې کا سنا دا نه دي کرامت د په خلاص په مرتبه دا غره کم د مبارک علی صلی الله علیه وسلم تر آیات وروسته حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ پر منبر ولاړ هغه د امیر المؤمنین دی ال جنگ دی جنگ دی مجاهدین ناکام دي د ځغ ورته وکي ولیا ساریه الجبل دا مجرد د مثال وای ولیا ساریه د فوجمشو د غره خو ورته ونساله تاغو ټول ورل کرامت نه دی تفسیر راځي دا غره کوم مثال صلوات و سلام او کښوالي خبري وکړه ته خو نبی نو دا کرامت نه دی په خلاص دوهم فرق په مابین کې د معجزې او د کرامت څه شي دواړه طالبانو پر سبب نه دی بنا الابتدا توفیق الله تعالی دواړه پر چانه دی بنا پر سبب لیکن خو قدم مدعی نبوت پر لاش کارز بدلن بدلوا قدم مدعی نبوت پر لاش کارز هغه څوک دی هغه دغه دی معجزه ده او کله ولا کو د مدعی نبوت پر لاش نو وش کارز شوی هغه څوک دی کرامت بیا جو د کرامت او د سیر فرق څه دی کله شریعت پر پایبند پر لاش کارز هغه څوک دی کرامت دی کله شریعت د خلاف پر لاش کارز هغه څوک طالب اخلاص هغه شیر وجادو بل طالبانو کوم په دغه الفاظ باندې سر خلاص دا اوځو کوول دوهم حکم د کرامت چی شي کله یو چا کرامت پر لاس نش قرغه کړی کنه دا درې مې ستاسو زبانه شالي ثابت توفیق نه 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 تر کرامت اړه نه چې کرامت پر لاس کارا شي کنه قرغه ته اعتبار نه کرامت غیر اختیاري شی غیر اختیاري شی د ما خبر ته غوړ نسه اغا طالبانو د چا په اختیار نه دی ته چې څه سره کېږي خپل په اختیاري عمل څه سره کېږي چې منځ کې شروع ځنی څه شاش کې دغه تفسیر کوي د دې تنوع ستې کوټي کو او ده خو نه درمنه هرې په خلاص هغه خبر په دې خبر پوسټ کنه تاسو دغه ما په اخر خبره پوسټ څه مې درته ویله کرامت څوک نه دی هغه لازم نه دی د ولایت څخه بلکې کرامت غیر اختیاري دی کې کړي کوسی کنه تا د اخلاص کوسی کنه چې په ټوله مرده د خلاص باندې شیش کارن هغه اعتبار نه لري پر د عذاب باندې به یو خبره درته وکم دغه څلره مدد تک علما افضل دي شریعت افضل دي او کڅوک طریقات جواب من حکیم نوما هغه وای د عالم سر تر پای پرې چې د سلسله علم کړی سلسله دی چې شوی خدای وایي من کور وجنه سجاحات کا حج کا هر څه احکام شان دي دغه کم وای په طریقت کې دوشه یو وای الا لا وای دوم د دې چې هغه د دې ځای سي من ویني د دې ځای بل ځای ویني دا یو علم شریعت دی چې دا څوک وای دا الله الله یو علم اقوام دي چې پر مکه وای دا علم اقوام مطلق ثواب
میاکوان مطلق ثواب در ثواب خلاص یوازې ثواب څوک لري هغه د علم شریعت لري چې یوازې ذکر وي یوازې ذکر چی شو مستحب نو یوازې د مستحب ذکر د شریعت څوک د فصل جزء کې یو جزء لا ولا کړي الله فاضل نو حکیم علماء وای دا به بیا کل نه چې جزء پر کل افضل کی دا بیا کل نه چې هغه یو شی سل جزء وي او یو شی یو جزء وي او لیکن یو شی سره په چا افضل کی فصل جزء علم دا کوم ثواب نه هغه لازم نه اختیاري شي زه سره اختیار نه ګوري دا جواب وته وای وا پر عقل مې زړه غواړي چې د بل چا سره نه کښنم بیا د علماء فائدو ته چې ګورم به خزیا لیکن په طبيعت مې د طبيعت د چا مې د ذکر ته دې التزامات په طبيعت مې دا غواړي چې کته ورسم طبيعت خو غیر هغه دغه نه دا دی تر مخلاصو کومو خلاص پام ورته وکي اوس په ان شاء الله په فائدې لیاس دا شرع قاعده نسبی او النبراس هغه 415 یا مصفه دا او تفسیر کبیر د امام رازی شپږم جل 215 او ما فتاوی محمودیه 241 صدرم جل او فقه اکبر 15 صفحه او مقصد اصلی یوصلو مقصد اسنا یوصلو نشپته جلد اول او دغه په تعارف کې د مذهب د تصوف د ابوبکر محمد بن اسحاق قلابازی متوفا په سند 200 کې صفحه 9 دا پام ورته کې او دغه رقم معجزه او کرامات د علامه ابن تیمیه په 90مه صفحه کې او تفسیر قشیری په 290مه صفحه جلد اول کې رضی مختار په 515مه صفحه دوم جلد باندې راي په 19 صدرم جلد او فتاوی رحمیه هغه په دوم جلد وشتمه کې او احسن الفتاوا جلد اول 515مه صفحه کې او جامع الفتاوا 215مه صفحه کې دوم او کې فات المفتی په دوم جلد 15مه صفحه کې او فریدیه په 542مه صفحه کې جلد اول تاسو راځي دلته وڅ څه پښتنې دي که په دغه پښتنو باندې مسار خلاص او طالبانو که په دغه پښتنو مسار خلاص دای پاکه په دې ځای خلاص یا پلا پر دغه ځای خبره تکومه کرامت ولته ټول هغه څه چې معجزه نبی ته وکړي فرق سره په دغه ځای کې دوه یو مذهب دا دی چې غټ معجزه ولته په کرامت نه راځي لکه د مړو ژوند کول لیکن ولی ته په کرامت دغه راځي چې او په پردې ځای پیدا شي چې نوې ډوډۍ پردې پیدا شي او د دعوا پر رقم چابه کې خواته ولار شي دغه رقم کولای شي کومړي نشي کولای دا یو مذهب بل مذهب وای یا ټول هغه شان چې معجزه و هغه و چاته و نبی ته هغه و چاته و ولی تم دی راجح کول دا دی چې ټول معجزه و چاته و نبی ته هغه ولی ته ونه کرامت زوایما یا تحتوی وای په 492 کې جلد اول سم دا مرتوی دا ورته ګوري په قول محمد صاحب ان مؤمنون بکرامات الاولیاء واطلق وای امام محمد صاحب سره روایت کوي وای امام محمد صاحب یې پر دې مان لرم چې د اولیاء او کرامت حق دی مګر لیکن خو مطلق د ذکر کړی نه دی ویل چې کم کرامت نه ټول دا نور شانم کرامت دا غره کم طالبانو فتاوی حدیثیه په 202 صفحه او هندیا د نصرت د خالد بن رسال ابن عابدین نقشبندی هغه په 202 صفحه او دا غره کم شرایط فراموش د نبراس هغه په 402 صفحه دا غره کم د مختار په 530 دونجل کې د سر د معتمد الفاظو سره وایي چې دا معتمد چې مطلق راځي او دا غره کم فتاوی په دې 542 صفحه جلد اول دا یو خبره واوري دا څلورم پښتنه به ان شاء الله اغه درمر ګرسته د ولی کرامت څخه دا ځای واوري اخري بار دوی جمله ډیر نه دي در مرګ وروسته هم د ولی کرامت ښکاره کېدای شي لکه د نجاشي پر قبر باندې هغه نور ښکاره کېدای زما خبر ته غوړ نسی دغه الفاظ وکوي هغه لکه توقع د شیطان او د نور چارپایانو د انتفاعانو د شان طالبانو ته ګوري د ازاز په کېدل یا د مبارک علی صلی الله علیه و نور انبیاء د مرګ وروسته نبوت نه ختمېږي دا چې د ولی کرامت هم
لکه نبوت چې نه د ولی کرامت تر مرګ وروسته دا قدر دی هغه بیا جلا خبرې سره استفاده جنې کوي یا ورناري کوي یا ورناري هغه ما دي جلا وویل دا فتاوی فردیت 295 جلد اول امداد الفتاوا 410 څه معنی د ولی کرامت وروسته مسته او فتاوا یا کانیت 248 اتش په تم صفحه 2 جلد او روح المانی 228 جلد او فتاوا حدیثیه د طریق محمدیه 209 صفحه جلد اول دغه ځای ته پام وکړي او دارالعلوم ذکریات دریم جلد سلوراویایمه پنځمه استفتاء کشف چش توای زما خبر ته غوږ نسته دا کشف بیا اختیاري دی که غیر اختیاري یا کشف غیر اختیاري دلته بزان دا یو دا جمله دی دا بر دا دونه فرض جمله اوس په بار در معلوم شي کله دغه سواوش تلاس ولکه به شي چې ګمراه اوس نو که په چا په شی واس تس راځي دین مدغه دی نور که په چا په اوس راځي چې خلق صدق ما ته کشف وشو د کبرو ما ته کشف وشو د پلان دا کشف چش دی دا کشف نبی او کشف ولی دا دواړو ته څوک غیر اختیاري د چا په اختیار نه دی یوسف علیه السلام برک درې ملافات ورته پروت یعقوب علیه السلام ولید یا لیکن چې د کنانه څخه مصر جلا کې په بیا نسخه دغه د مصر څخه مصر جلا کې په بیا نسخه ګور یا د ګور د څوک غیر اختیاري ما به خبر مستقل لازم کوملو شي دا خو طالبانو خپل څوک دی دا ډیر زله دا طالبانو ته ګوري دا شان دی یار کوم دا خبرې دا علامه ځکه لري بارنو طالبانو زبر بیخي وجر خوشاله دا یو جمله دوهمه جمله که کرامت پر لاس دا کشف پر تراغی په کبرو یو سړی پوس په کبر پوس دا د سړی د ولایت دلیل دی د سړی زوز ګور زده کوم دا سره دا ما بدا بل یو خبره خدا شو په کبرو سړی خپل په اختیار پویږي په خدای قسم کې ته استفران ول تور سر پټ کړه مامور وساده کړه مامور ګران په تکلیف لګنه وای دا په اسلام کې ولا دا د وخت لپاره د خدای په لاس کې دا څه مشوره کړي نه و د زموږ ګره دا ټول د قران کتابونو زده کوي لیکن دا څنګه بس ته د سر پټ ته ور دا په عذاب دا څنګه دا په اسلام کې ولا دا کشف دی کشف غیر اختیار دی چا په اختیار نه حتی چې علماء وایي خدای تر نامو قربان کې هغه وایي دا کرام دا ګر سره لازم نه ده چې دا به پیر تراځي کافر تم راځي فاسق کشف غا وخت شاته راځي کافر ته غا وخت فاسق راځي سم د مې کیسه مولانا مشکل څخه مجالس کې دا چې علماء په در 500 مسو فکرانه کوي اکی علماء وایي یو سړی وزن په وطن کې فاسق سره لیکن پر یو قبر تیر دی والله کده دا ګرل دلیو یا جزای ترغل فدغه قبر کې یو سړی د سندل تسبیح ورشمه پښتنه وکړه هغه د سندل د تسبیح شو کیوي کینه په قبر کې سره ټکړي بل ځای روان ول دغه سړی فازاب دی فازاب هم پر دغه دی په امانت کې خیانت کړو چې مرز کړو ورچ پښتنه وکړه هغه کې امانت چا ورکړي پاکي خیانت کړو والله کیا د سړی پیژن دی دا مونږ دې و پاسه په اخلاصو دا خبرې چې وسوالیا نو طالبانو د پیری اخو نو موږ نه ما دا قبر په یاد چې وچا د سپې تراو دا قبر می په یاد چې ولا چې وریم پستو روز هم دا قبر نه راسي چې دا وجه غټه سره دا قبر می په یاد چې سړی تکي ترغه سنیمه چي هم دا کافر ته راځي دا دغه نه دي سړي په خلاص دا کوس څه پیران ته خو نو ډیر به وشه دا هم څه فکر وکړه دا ما دي فاسق تم راځي دا د ولایت دلیل نه دي دا یو بیکار سره تم راځي دا وخت کافر ته خدای وشکاره کی هغه د ایمان سبب کیږي شاده دا یو خبره سو کشف څوک دی هغه غیر اختیار د په قبر وای کوسم فرضات و د پښو ګرم دا ګد غلې هدي اخلاص او اجزاء بل خبره وا کشف شریعت کې ایست لري خوب د تر په شریعت کې ایست نه یو شی په کشف نه دی ورته څنګه به کپا کشف رسول الله ولدي باندې وسره وکړو علامه سويتي وای 15 دشوار ما پوښتنه
قد خلاصو لیکن دا چې ولې د رسول الله مبارک خبره توکیا په خوب لري دا خبره چې ګور د رسول الله دغه شریعت شراغلي د دې شریعت موافق دي د دې شریعت سره مخالف کله دې شریعت موافق دي په دې کې فیض لا دی د شریعت په دې کې برکت او کداغه د مستحب صلاح خلاف اعتبار نه لري داغه د مستحب صلاح خلاف څه اعتبار دا یا دعا دا بلایت ځکه دا تقریبا د دې ځکه خو د دې پلان خدای د دوی د امانه موسی بل خبر ته غوړ نسی دا بل هغه د دې څه اعتبار نه لري ما د قاضي عز الدین بن عبد السلام کې صدر ته کړو چې خپل د زمانه مجدد یو قاضي قضا وکړ شیخ الاسلام هغه په نام الباری کې را نقل کړی دی دا هغه وای د فیصله وکړه یو قاضي فیصله وکړ پر شریعت نبی برابر پر چې حکم وایي سبا یې اعلانې د حکم ماشه په خوب رسول الله ولدي هغه د مکه د بصار دل نازل تاسو قاضي عز الدین چراغ ول عذاب ما فقره خبره په لکه دا چې استدلال څخه جوړ کړی شریعت تام دي دا غو په خوب کې سره داغه تکسا یا داغه بل خبره واو د شریعت په د طریقت په خبره یو نو اعتبار په دې دنیا کې دغه اعتبار ست چې دا کشف د اعتبار نه لري نظم مشفق اعتبار د ډاکټر خبره اعتبار ست د پیر وکشف اعتبار ډاکټر خبره ډاکټر ته د ټول رجمات تر رجمات ول تر واجب کاغذ ټول سجده پر شول تر واجب چې دا سجده مکو هغه د تندې سترګې دی بیا خرابې مګر پیر کده ټول په کشف چې دا سجده مکو چې په هیڅ پامتو دغه د پیر هر څه چې په کشف معلوم کی خبري اعتبار لري هیڅ اعتبار لري یا کله شریعت مخالفه خبره د وخت د مخالف وي قسم دې پاکي کې رښتیا وي لکه منصوري حالات منصوري علاج د اوس دغه د ډیر خو نه دغه د او جنید بغدادي خلیفہ دی لیکن خدای مجذوب صالح دی په دې وخت کې خدای پاک شی ورخاره کې د صلات نو ابس را ولا کسو داګر د امدار دی په ولا چې خدای پاک شمال میږي خدای سر پستر ګنه مال میږي د پستر مال میږي د دیوالم په خدای شي دا هم دی دا دیوال هم دی خدای دا مظهر دی خدای ظاهر دی په مرکم د زړه پستر مال ادا یو دم الله پاک دې پورته کې مجذوب صالح کو در رسول الله مبارک دی بس دې مجذوب لیونه شي ما اسمان کې وخت خدای نه لکه سړي شي څوک معشوق کې ډیر شایستای هغه پیندار کې ګوري د داغ اندار ته فکر نه خپل معشوق ابا اسمان ته وکړه الله خدای دیوال ته وکړه الله خدای دې د اخر ځان ته حتی یو سړي د بل خدای ماته پر خدای سره جنگ ودی چې دې هغه چول دې پر سر دي ودراسه ول جوړ راو دې صورت ودر دي خدای کو ځام ته ماتم تا کړ خاوندم ته داوایم ته خدای کو ځام ته ماتم تا کړ خاوند سپور توغه په دول اللهم لبیک والخير کولم پیاده سپیته و تعالی خدای په خدمت ولرم خیر ټول سفل ملایانو ګر کې چې دا نه حق داوای وکړي کې ټول دا کافر شو مرتد مرګ راغلی چې بوې ته پر خبره باندې پر فیصله باندې خود جنید بغدادي ممزاو دا خلیفہ دی هغه پیر دی د خپل زمانه غوث دی خو پیر دون نو د کمزوري ودا هغه دا او چې هغه پیر کامل هغه د چکش کې دار ته د فراغ ځای وکړي پر جنید بغدادي ول تو خبره د ملایان کنه پویږي هغه ټول د ملایان پر تا حق فیصله کړی دی طریقه احوال به هیڅ اعتبار نه لري تاریخ کینی عمل حق خدای دا وکړ استعمال هغه دا وټول دی لیکن په مرګ کې نه خدای شو سره مسجد الفستاني وای چې قبر ته مراقبه سوم نو مې کې پیدا پر علم کې دا دستي الله پاک ته درخواست وکړي مال الله پاک دا چې څنګه فرمان دي فرعون ویل ولا ربكم الاعلى ته سرات دي بوتي او منصور حلاج ول انا الحق ان خدای ما غدي ارش بالا ته بوتي اچې په ځغ راغلی په ځغ کې راته وې سول فرعون زه په ځان کې ور کړو ورځ نه لیدم ځان دې ورځم زم نو ځکه ما غد وځغ ته واچو منصور علاج بیا خپل ځان دې زیر دلم ولزنه خدای دې زنه خدای دې څوک په ما کې ځان ورکړي دغه دی المخلاص کوم نو خلاص پام ورته دا په دې کو ان شاء الله پوسټ په دې خبر دغه بیا دغه مکاشفه یو شی مولانا محمد فرید صاحب مبارک خدای دلته مراقبه دا نور صاحب اگر اسنا کړی دی دا پیر چې خپل د مورید په ذکر کوي دغه کشف او غیب نه دی دغه علم نه دی دغه څوک چې دایم غیب نه دی دا پروا نه کوي دا نو ته چې تا ذکر پوښتې بدل یا نه دی پوښ مې بدلو دا چې دغه غیب نه دی دغه او ته جایز دا چې وایي دا ذکر پوښ دا ذکر واله او دا ذکر د چې وکړه دغه روا او انو چې ور مور څنګه دا بل څنګه په قبر کې څنګه دی او تناش پر صاحب څنګه ورته ولي راځه په پوسوله کنه څه په دغه تاسو ته فلیاس اوس په ګردو پوسوه هیڅ شی به بالای ان شاء الله نه فاطمه څه یا په پاک خبره ده دا وخت د فتوا مبارک نشي
ضروري ده. مولانا رشید احمد گنگوی ابانی پدین دا ابانی پدې دنه د خپل عصر د اجنداد الله ماجری مکی مورید هغه دونه علم نه یو چا پښتنه جن وکړه چې دا ابانی پدین ابانی پد دنیا دار ولات د خپل زمانه د عصر د اجنداد الله ماجری مکی مورید دا څنګه دي چې ویلو دا څه فرق لري د واجب د طریقاتو د شریعت فرق ورکړي طالبان زه به بل زه به درپام چې د طریقاتو د شریعت دا طرز شریعت علم طریقت عمل شریعت علم طریقت څوک دی عمل ته په شریعت عمل وکړه بس طریقت دا باطنی شان د واجب مثال ول د طریقاتو د شریعت دا دی یو سړی دی خرشه ویل دی شبان ور معلوم تو خمه مر معلوم زکه یې مر معلوم چې کوم زکه یې شنکی وخت یې مر معلوم چې پڅو کې شنکی سی باندې مر معلوم چې څونه سی یا تا د درخت اندازار معلوم چې تاسو سی باندې صادق خلاصو دا د شیبم فرق تعریف درته کولای شي چې دا شیب دونه کیلو راځي دونه فوس دي دا طرز دي نوم یې دا ګډه بدل کوي لیکن خړل نه یو سړی چې دا سی په خړل ول د سیم تعریف دغه ګرد چې هغه به هیڅ نه دي هغه هیڅ نه دی ماشه خورلې دا چې دغه توخه مر معلوم دي ځکه مر معلوم ده شنه کې د مر معلوم دی راپورته کیږي مر معلوم دي ول د سیم تاسو ستر د خلاص په سیم دغه سره ساده خلاص حواله شي کڅو کاچ خورلې هیڅ خورلې نو طریقات وګوره دا خو دوزخ دی جنت دی د خدای ذکر دی خدای است رسول است محبت است لیکن دار څه مشترکونه تو وګورځ ما ګرځي مونږ لیکن خوان چې نه خورل هغه دا نه دی خوان خورل دی خوان چې و خورل نو دوی ته تر مر ډیر معلوم دی دوه مخه دا بل خبر شیخ د چش د فاره تعامل کوي لکه کښنیان ته دا کښنیال پان ته بوزي الته قرار ګین چې ورشاز د خبره دا د شریعت نه دی دا شریعت مال شریعت نزدې دی علم نزدې دی لیکن پر دې پر عمل باندې د دې د عمل کول د فرض دی دغه د فرض تمرین را کول دی د دې په ما استعمالول دی او دغه کوم چې وسره دي دې ته څوک وایي هر مخلاص ورته ګوري چې نور طریقې او بل شي ادي بس یو خدای زموږ خلک دا تعویذګرو کرم نه سره کوي یو تعویذ کړ دی او کړ دی تعویذونه خو اندوانم شو تعویذونه کوي یو دا پیر دی پیر خو هغه دغه توای چې چرګو چې تړې وویني خدای په یادېږي راځي اوس په ان شاء الله اسلامي فتاوا په خدای کوله هغه طالبان ورته ګوري د غلطاس ته پام وکي دا په دغه یو کتاب چې طالبانو هغه په ډیرو دارالعلوم ذکریا کې په دوم جلد 4 صفحه کې دا به ډیر ځایونه طالبانو ته ګوري په ډیرو دغه کې په ډیرو شان کې راوړي او دغه رقم ولدسته د تفاسیر په جلد اول 15 صفحه کې او کشف الیهام فراست وجدان دغه طالبانو ته ګوري او په شرح کې د مشکات 240 صفحه او دا غرقم په امداد الاحکام کې 39 صفحه جلد اول او دا غرقم په تاوی عثمانیه 215 صفحه جلد اول مکتوبات امام ربانی دوم جلد 15 صفحه مکتوب 15 او په تاوی پنځه په جلد اول 218 صفحه او تصوف او سلوک یو سلو اوله صفحه او په تاوی یاقانیه په 290 په دوم جلد کې